د بدر یتیمان له تاسې زیات حقدار دي. له فضل ابن الحسن الزمري څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره لور بیان راته کړی چې په یوه غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان ونیول. زه او زما خور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړو او له هغې ستومانۍ څخه مو شکایت ورته وکړ چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو او ترې ومو غوښتل چې موږ ته د خدمت لپاره په مریانو کې څه برخه راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د بدر یتیمان له تاسې څخه په حق کې وړاندې دي. لومړی حق د هغوی دی، خو زه به تاسې ته له دې څخه بهتر شی وښیم. هر لمانځه پسې وروسته 33 ځله الله اکبر لولئ، 33 ځله سبحان الله لولئ او 33 ځله الحمدلله او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لولئ. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی.